بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني فيفسم عني فيفسم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفسم عنه وأن جبينه لا يتفسد عرقا. حضرت حارث بن هشام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه د وحی پوښتنه وکړه. دا پوښتنه چې تا ته وحی څنګه راځي د شبهې او د شک په بنیاد نه وه چې د وحی په نزول کې د شک و، نه، دا داسې پوښتنه وه لکه حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ربي ارني كيف تحيي الموتى چې د الله تعالی نه پوښتنه کوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نبی او رسول اولو العزم رسول ده، دیغه د خدای په قدرت کې شک نه و، د شک په بنیاد پوښتنه نه وه، د شوق په بنیاد پوښتنه وه. علم یقین موجود و چې عین الیقین موجود شي چې مشاهده یې وکړي. داسې مثال لکه موږ تاسې د مکې معظمې مدینې منورې په وجود کې شک نه لرو، ځکه په سبیله د تواتر باندې موږ ته دا خبره را رسېدلې ده. خو چې چا نه ده لیدلې بیا کله د حاجیانو نه پوښتنه کوي د مکې معظمې د مدینې منورې د شک په بنیاد نه، شوق یې د دیدار وي چې کاشکې ما هم لیدلی وای. نو دلته هم په دغه بنیاد باندې و، خو فرق صرف دا و چې ابراهیم علیه السلام په خصوصیات الهیو کې پوښتنه کړه، هغه شی چې د الله تعالی د شان سره خاص ده، احیاء الموتى. او حضرت حارث د نبی علیه الصلاة والسلام نه د هغه خصائصو د نبوت نه د وحی نزول نبی پورې خاص وي، د هغه نه باب کې پوښتنه وکړه. دویمه خبر دا چې پوښتنه ده، پوښتنه د کیفیت د وحی نه ده لکه سلسله الجرس سره چې تشبیه ده، که د کیفیت د حامل د وحی نه ده د جبرائیل امین لکه یتمثل للملک رجلا نه چې معلومیږي. که داسې شي چې پوښتنه د خپله ذات وحی د کیفیت د وحی نشي، نو دی چې په جواب کې دا دوې طریقې ورته ذکر کوي، د دغه جواب بیا دا معنا ده کله وحی ما ته په داسې کیفیت راځي چې په اول الوهلت کې غیر مفهومه وي، وروسته مفهومه شي، لکه سلسله الجرس تشبیه. او کله بیا په داسې کیفیت راځي چې د اول الوهلت نه مفهومه وي، معنای معلومه وي، لکه چې د انساني شکل کې ملک واوړي او ما ته خبرې کوي. او که د حامل د وحی نه پوښتنه شي بیا دا معنا حامل د وحی کله په هغه معهود شکل کې چې د حضرت یحیی ده راځي، کله غیر معهود شکل کې راځي، د ده راتګ کله ملکوتي صفت کله په بشري صفت. او دا هم کیدی شي چې د دواړو نه پوښتنه شي، کیفیت د وحی کیفیت د حامل د وحی، د دواړو نه پوښتنه شي تا ته وحی څنګه راځي، حامل د وحی په کوم حال درته راځي. حضرت نبی علیہ السلام د دواړو پوښتنه کوي، وحی مفهومه غیر مفهومه، حامل د وحی معهود و غیر معهود شکل کې ماته راځي. کیف یأتیک الوحی، تا ته وحی په کوم کیفیت باندې راځي؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویلې کله ماته راځي مثل سلسله الجرس. سلسله الجرس ګنټۍ، دا د مالان اوښانو په غاړه کې چې دا اوږده ګنټۍ هغه ژرنګونه چې ور واچوي په دا مابین کې شاید داسې لګېږي ټنګه 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 داسې مسلسل اواز وي غیر منقطع چې سره قطع کېږي نه، کله په دغه شکل باندې ماته دا وحی راځي.
اوس دلته څو خبرې دي. اول دا چې ما ته وحی راځي مثل سلسله الجرس. دا سلسله الجرس اواز د ګنټې په شکل باندې اواز ودي چې شي، نو څوک وي چې دا اواز د وزرو د ملائکه، څوک وي چې دا اواز د رصد معنا هغه چوکیداران چې د جبرائیل علیه السلام سره به د یوه وخت صورت د نزول په وخت کې کله 80,000 ملایکې نورې وې. موږ تاسې مرغۍ کمزوری مخلوق ده، دغو چې ګڼ شمېر ډله په اواز تېرېږي، دا د دوی د وزرو یو شنشنی وي، شان داسې یو اواز کوي، نو دا هم د هغه ډېرو ملایکو د راتګ اواز به و. څوک وی چې دا اواز خپله د جبرائیل امین و، چې دا جبرائیل امین به راتلو د ده د راتګ به د اواز و. لکه دا ریلګاډي چې راځي، چیرې چې دا ریلګاډي په پټلۍ نږدې کورونه پراته یو خلکو ته تجربه ده، د لورې نه په مځکه کې یو غربی شروع شي. ریلګاډی لا ډېر لري، دا د حضرت جبرائیل علیه السلام د ده د راتګ یو خاص اواز و، د راتګ اواز یې و مخکې نه. څوک وی چې دغه اواز دا د محابهي چې دا کوم الفاظ به دلته ویلی کېده، د الفاظو به دا اواز پورته کېده. څوک وی چې دا اواز صرف په یوه ځای کې چې جبرائیل امین دی لکه ریلګاډي دربی کې هلته څوک وی چې بیا خو به نور خلک هم پوهېده چې د نبي علیه السلام سره ناست و. دی وی چې دا کشفي حال ده، کله په یو مجلس کې یو چاته حالات منکشف کیږي خو نورو ته نه منکشف کیږي، نو چاته کشف کیږي هغه پوهېږي. نو داسې اواز نه چې نور خلکو هم اورېدو، خو چاته کشف کیږي لکه اوس نبي علیه السلام ته به کشف کېدو، ده ته داسې اواز راتلو. او څوک وی چې دا اواز د اصلي د جبرائیل امین و، خپله د ده اواز. څوک وی چې دغه اواز د رب کریم و، د هغه وحی قدیمه، ځکه وحی کلام د رب ده او رب کریم ته متکلم ویلی کېږي، نو دا د ده د هغه وحی قدیمه اواز ده. اوس په دې ځای کې چې الله تعالی ته صفت کلام ثابت، ده ته متکلم ویلی کېږي، په دې کې یو دوه اختلافات. اول د اهل سنت و جماعت او د متکلمینو په منځ کې چې آیا دا کلام صفت قائم په ذات رب پورې ده که قائم بالغیر ده. خوارج وی مبتدعین چې نه دا قائم بالغیر ده، او اهل سنت و جماعت وی چې قائم بالرب ده. بیا د اهل سنت و جماعت په خپل مابین کې اختلاف چې هغه کلام چې صفت رب ده د ده دپاره صوت و حرف شته که نه. نو متکلمین وایي د ده دپاره کلام ده من غیر صوت و حرف. موږ تاسې خیالي و شرقایدو په دغو کې چې ویلي دي، او اهل محدثین کرام وایي چې نه کلام صفت رب ده خو د هغه دپاره صوت شته. لکه قرآن عظیم شان ته چې وګورو، کله چې رب کریم وحی هغه مقربو ملائکو ته د څه کوي، هره ملک ته خاص ډیوټي ورکړی شوی. لکه اوس مثلا عزرائیل علیه السلام ته د ارواحو د قبض کېدن، میکائیل علیه السلام ته د بارانو د ورولو، د بادو د پورته کولو، د رزق د پیدا کولو، د دغه. اوس یغو ته چې وحی کوي چې ته لاړ شه دا کار وکړه، په آسمانو کې ملائکې یو آواز واوري. دغه آواز د وجې نه عام ملائکې چې استعداد کمزوری ده، د جذب کیفیت په راشي، د بېهوښي غوندې حالات ورته پیدا شي. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. د جذب ثبوت دغه آیات هم کېږي، دا چې ملائکې آواز خو واوري، برداشت ونه کړي چې کله هغه وحی منقطع شي
بیا دوی د هغه مقربو ملایکو نه پوښتنه وکړي چې رب کریم څه وویلې؟ دوی ورته ویلې دا یې ویلې. دا بیا موږ تاسو ته را روان ده چې دا شیطانان یو د بل په ولې خیږي اسمان کې ملایکو ته غوږ نیسي. د دغه خبرو چې اوس دغه پوښتنه چې کوي د اووم اسمان ملایکې د عرش عظیم د ملایکو نه پوښتنه وکړي چې رب کریم څه وویلې؟ هغه ورته دا یې ویلې. د شپږم اسمان د اووم د اسمان د پورته اسمان نه پوښتنه کېږي څه یې ویلې؟ دا یې ویلې. هر لاندې اسمان چې د اسمان د دنیا د دوم اسمان د ملایکو نه پوښتنه وکړي دلته دغه شیاطینو غوږ ورته نیولی. چې ورته یې دا یې ویلې نو د هغه خبره کله راورسي، کله خو ستوري نه یو شغله پسې را جدا شي ختمې کړي، خو کله یوه نیمه خبر راورسي نجومینو ته القا وکړي خو ورسره اویا یا سل دروغه یو ځای کړي. هغه یوه خبره خو یې رښتیا وي ځکه خو یې ملایکو نه اورېدلې نو د خلکو عقیدې خرابوي. یا لکه حدیث مبارک کې راځي په ورځ د قیامت چې رب کریم دا ټول عالم یو ځای کې بیا په اعلی غږ وکړي یسمعه من بعده کما یسمعه من قربه انا الملک الدیان. لرې و نږدې ټول واوري چې الله وی زه پاچا جزا ورکوونکی یم، نن بدله د انعاماتو په سلسله کې وي که د عذابو په سلسله کې، نن به زه ورکوم. نو د هغه حدیث نه د سما خبره معلومه شوه، د آیات نه د سما خبره معلومه شوه. اوس دا چې صفات رب خبره ضمناً بیرته په دغه پورې وکړو. صفات رب بعضې داسې دي چې ظاهر باندې پرېږدي توهم د تشبیه کېږي، د جسمانیت سره تشبیه راځي، نو ځکه علما د دغه په باب کې تاویل کوي. دومره وی زموږ د سلف صالحینو قول دا ده چې کوم صفات چې د رب کریم په باب کې د آیاتو د حدیث نه معلومیږي پرېږده په ظاهر، خو عقیده به د تشبیه نه کې لیسه کمثله شیء به دستي وي. ورسره ید الله فوق ایدیهم ید نسبت الله ته وشو که نه؟ نو علما د سلف صالحینو داسې وی له ید لا كأيدينا وهو السميع البصير، له سمع لا كأسماعنا، له بصر لا كأبصارنا. شبیر احمد عثماني سی وی علما په دا نورو صفاتو کې داسې تاویل کوي خو د حیات او د علم په باب کې نه کوي. ګوره حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده، کلام، تکوین دا خو صفات ذاتیه قدیمه دي که نه؟ و صفات ذاتیه دا یو د صفات فعلیه او اصل چې تکوین د اشاعره او ماتوریدیه او بیا په دغه کې چې اختلاف ده دا خو شته، دغه صفات په بشر په انسان کې هم شته، خو په دا نورو کې تاویل کوي. اما د حیات او د علم کې نه کې دی په کار دا ده چې په دغه کې هم تاویل وشي. له حیات لا كحیاتنا، ولې د موږ حیات مسبوق بالعدم ملحوق بالفناء بالعدم، مخکې نو پیدا شو بیا به نه یو. د رب کریم حیات هغه هو الاول والآخر، نه مبدا لري نه منتهی لري. علم د موږ مسبوق بالجهل نه و مخکې، بیا چې علم د موږ حاصل شي په څه شي باندې وروسته د سپینګرتوب په حال کې بیرته ظهور و نسیان راشي، په ژوند کې بیرته بیا رانویږي. د رب کریم علم نه مسبوق بالجهل ده نه ملحوق بظهور و نسیان ده. نو به هر تقدیر څوک وی چې دا اواز د هغه وحی قدیمه چې صفت رب ده دیغه ده، خو لیسه کمثله شیء لحاظ به ورسره ساتي. کله کله ما ته اواز په مثل د سلسله الجرس، په مثل د سلسله الجرس، د سلسله الجرس تحقیق وشو چې د چی شي وو، خو دا اوس په مثلی کې خبره تشبیه ده. دلته نو اوس دوه قسمه اعتراض واردېږي. یو اعتراض داسې واردېږي چې دغه تشبیه د کلام د رب د سلسله الجرس سره تشبیه د امر محمود د امر مضموم سره ده. قرآن د الله کلام ده او ته تشبیه ورکوي، نبی علیه السلام تشبیه ورکوي د ګنټۍ د اواز سره،
او د ګنټۍ په باب کې حضرت نبی علیه السلام خپله ویلی دی چې الجرس مزامر شیطان دا د شیطان شپېلۍ ده. دغه قبیح شي سره څنګه تشبیه ورکول کېږي؟ نو جواب یو دا ده چې نبی علیه صلات وسلام د ګنټۍ مزمت چې بیان کړی مطلقا یې نه ده بیان کړی، دا یې په یو خاص جهادي سفر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې په کوم ځای به د حملې اراده وه نو د شپې به یې ځان ورنږدې کوو، هلته به هغه خلکو ته کمین یو چې بیا به سهار سپې د چاود په حال کې بیا په خلکو باندې حمله کړه. نو اوس چې د شپې روان و د اوښانو په غاړو کې دا ګنټۍ وې، ده دلته وویل دا پرېږده، دا خو دښمن در باندې خبروي که نه، دا خو د شیطان شپېلۍ د دښمن را خبروي. دا یې په یو خاص صورت کې ویلي دي، مطلقا یې نه دي ویلي. یو دوم جواب ده چې د دغه ګنټۍ دوه صفت دي، یو شدت د قوت د اواز چې ډېر تیز غږ ده، دوم تلذذ خوند اخیستل په هغه باندې. مضموم د تلذذ ده، دا مزامیر شیطان چې ورته ویل شوي دا په دغه حیثیت باندې ویل شوي دي، او تشبیه په قوت کې ده نه په تلذذ کې. دریم جواب تشبیه کې شرکت په مابین د مشبه او مشبه به کې په وجه د شبه کې شرط وي، وجه شبه چې ظاهره وي بیا په تشبیه کې څه مشکل نشته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی ان الايمان لا يأزر الى المدينه كما تأزر الحية الى جحرها. د ایمان به بیرته مدینه منورې ته داسې ورټولیږي په آخر وخت کې لکه مار چې خپل غار ته، لکه مار. ګورې تشبیه د وحی د مار سره د ایمان، ان الایمان د ایمان تشبیه د مار سره ورکړی. خو چې شبه معروفه ده، مار عادت هر چاته معلوم ده چې تر ډېره لرې ځای لاړ شي خو بیرته راځي خپل غار ته. وحی شروع د نبی علیه السلام د وطن نه د مدینې منورې نه دین دنیا ته تېر شوی، بیرته به په آخر وختو کې خو دجال حرمین شریفینو ته نشي ننوتی، نور خو هر ځای ته ورځي. یا لکه حسن شاعر د حضرت پیغمبر علیه السلام چې د مشرکینو حج به د نبی علیه السلام په باب کې اورېدې چې ما ته اجازه وکړه چې زه د دې سپکوالی په اشعارو کې بیان کړم. نبی علیه السلام ورته په کیف بنسبې، خو زه هم قریش یم، ما د نسب زم به بیا پکې وشي. حضرت حسن ورته زه به داسې اشعار ویم لأصلنک منهم کما تصل شعر عن العجین، زه به د دوی د من نه داسې راوباسم لکه ویښته د وړو نه. د نبی علیه السلام عالی شان تشبیه د ویښته سره کمزوري شي سره په چی شي کې ده؟ وجه شبه ظاهر ویښته چې د وړو نه راوباسي په ویښته پورې چې دي ښتي، نو دا معنی اما به هم د شعر زم په تا پورې، تا په خاندان پورې، بني هاشمه پورې، په نسب پورې نه نښلي. نو وجه شبه چې ظاهره ده هغه چی ده دلته؟ هغه تسلسل و تدارک دا چې د هغه ګنټۍ اواز نه سره قطع کېږي. اول چې ما درته ویلې دا وحی به هم داسې مسلسله وه چې سره منقطع کېده به نه. دا په یو طرز باندې اعتراض و چې تشبیه د محمود د مضمون سره جواب وشو. دوم اعتراض دا واردېږي چې په احادیثو کې په تشبیه کې تعارض ده. دلته وایي چې دا آواز به داسې و لکه سلسلة الجرس، او په بل حدیث مبارک کې بیا راځي چې دغه وحی به داسې وه که سلسلتین په سین په سوات نه، که سلسلتین علی صفوان، لکه په تیږو چې زنځیر کش کوي داسې آواز. بل حدیث مبارک کې داسې راځي یسمع عنده کدوی النحل، لکه د مچۍ دا د شاتو د ګبینو د مچۍ آواز. نو تشبیه د ګنټۍ سره په یو حدیث کې، بل تشبیه د هغه زنځیر سره چې په تیږو کې کش کېږي، بل تشبیه د هغه مچۍ د آواز سره. نو کوم قسم غږ دی وحی؟ جواب دا ده که سړی ټول ما سبقه او ما لحقه ته وګوري اعتراض تعارض نشته، اعتراض نه واردېږي. ولې؟ هغه چې تشبیه د زنځیر سره په تیږو کې کش کولو کې ورکړی شوی
دا په نسبت سره ملائکو ته چې ربي کریم چې وحی وکړي په اسمان کې دا ملائکې واوري داسې غږ کسلسلة علی صفوان دغه زنجیر غټ زنجیر چې په تیږو کې کشکۍ او غربای غوندې اواز شروع شي نو په دې باندې د جذب کیفیت راشي هغه په نسبت سره د یغو سماع ته د هغه یې داسې اوري او هغه قدوي نحل چې ویل شوی دا په نسبت سره صحابه یې موږ به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو چې وحی به ورته شروع شوه د مچۍ غوندې ګڼګڼی به مو اورېدو نور په مطلب نه پوهېدو چې څه او سلسلة الجرس نبی علیہ السلام د ځان په باب کې ګورې ما ته به داسې اواز کېدو ګوره یو ملایکو ته اواز سماع شوه یو صحابهو ته شوه یو نبی علیہ السلام د ځان په باب کې شوه نو تعرض د دې په مابین کې نشته یو قسم کیفیت د وحی داسې مسلسل متدارک و لکه آواز د ګنټۍ خو وهو اشده علیه دغه قسم وحی ان حضرت صلی الله علیه وسلم په ما باندې به ډېره بوج وه درنده به وه ثقالت یې ډېر و په ما باندې ولې ډېر و ځکه چې په دغه وخت کې به حضرت پیغمبر علیه السلام په خپل ځان کې روحانیت غالبوه په بشریت باندې په دوم تعبیر په انسان کې خدای پاک ملکوتی صفات هم ایښي دي بهیمي صفات هم ایښي دي د چارپای غوندې صفات هم شته پکې د ملایکو غوندې صفات هم شته پکې که د چارپای غوندې صفات غالب شو په ده بیا ثم رددناه اسفل سافلین بیا تر خره او تر سپیو تر دغه بیا بدتر شي د انسان خو که داسې چې ملکوتي صفات غالب شو په انسان کې بیا تر ملایکو نه بهتر شي اوس نو پر انسان کې دا دوه قسمه صفات شته دلته به نبی علیه السلام بشریت مغلوب کو ملکویت به غالب کو روحانیت به غالب شو نو دا انسان د خپل فطري طبیعت نه اوښتن ده دا طبعا په انسان باندې بوج ده او دا چې ملائکه به ورته د انسان په شکل شوه دی به په خپل حال و نو بیا په ده باندې خود بوج نه و یو حال د تلاوت کوونکي ده یو حال د سامع ده دا معنی کله به تلاوت کوونکی چې جبرائیل امین ده یغه په ځان باندې بشریت غالب کړه نبی علیہ السلام به په خپل بشریت په صفاتو کې و نو مشکل نه و کله به بیا نبی علیہ السلام ملوکیت غالب شو ملائکه به په خپل دا سلسلة الجرس اواز چې اورېدو خو اواز یې اورېدو د ملایکې خپله خو ملایکه د انسان په شکل نه کېده نو ده به هم هغه کیفیت په ځان کې راوست نو د دغې وجې نه دا حال به په ده باندې بوج و درندوالی به وکړي چې د دغه په باب کې شاه ولی الله صاحب د جرس تشریح دا کړی ده چې دا جرس دا عبارت د تعطل د حواسو نه کله په انسان سترګو باندې داسې یو کیفیت راشي چې سترګې معطلې شي زیړ سره تور شیان ویني دا فشار که کله یې چا ناست وي یو ته دا درک لګېږي دا شیان رنګ رنګ شیان ورته لیدی کېږي مخکې ځای کې ما دا پرېښی نو دلته به په ده باندې دا نبي علیه صلات وسلام باندې بوج راتلو ځکه تعطل د حواسو دا ظاهري حواس پې د ظاهري سماعاتو نه معطل شوه ټوله یکسویي و یکجهتي به د الله کلام ته پکې موجوده شوه نو داسې به معطل شو چې بیا به د اواز داسې د ګنټۍ په شکل ورته لیدی کېده نو دلته به دا غلبه د حال د جبرائیل امین په ده باندې راتله ځکه به هم په دا قسم اشد و په ده باندې وهو اشد علیه دا قسم یې په ما باندې ډېر بوج و سخته وه په بل تعبیر دلته به کلام د رب د ده په زړه په ذات نازلېده نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین نو یو ظاهري غوږونه دي یو د زړه غوږونه دي د ظاهري غوږو اورېدن دا د غوږو صفت ده دا نه بوج کېږي دا چې ظاهري غوږونه معطل شي
د زړه په غوږو یې اورې نو دا خود سختېږي په هغه باندې نو بذات به هلته نزول په وحی په قلب شروع شو نو په ده باندې به بوج او ذاتاً هم وحی کې ثقالت ده درندوالی موجود ده شدت موجود ده لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی که دغه قرآن ما نازل کړی په غره وای او یو ته علم ورکړی وای دا غر به د خدای د ډاره ټوټې ټوټې شوی رب کریم ورته انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یو دروند کلام زه په تا باندې نازلوم دومره شدت وپکې حضرت نبی علیہ السلام کاتبان درلود حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه راوغوښت لا يستوي القاعدون من المؤمنين د جهاد په باب کې آیات و نبی علیہ السلام خپل ورون مبارک د خپل شاګرد حضرت زید بن ثابت په ورانه برسیره یې کوي نږدې نه تلقین ورته کوي هغه یې وایي په سترګو ړوند صحابي مبارک ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی چې دا هلته دی وایي وایي اورېده چې مجاهد او غیر مجاهد نه دي برابر نو دی دستي ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو معذور یم نشم تللی په سترګو ړوند یم الله دلته دغه الفاظ نازل کړه غیر اولی الضرر حضرت زید بن ثابت وی دومره درندوالی وب کې د نبی علیه السلام د ورانه بوج په ما په ورانه راغی ما ویل چې دا د ما د ورانه اډوکې ټوټې ټوټې شو په نبی علیه السلام به کله په اوښ سپور و وحی به شروع شوه دا اوښ که د درېدن برداشت نه و تر چې ښې به شوه نو وحی خپل هم ثقالت لري خپل هم ثقالت لري بیا چې په زړه باندې بې ذات شي واسطې په منځ کې قطع شي نو بیا خو خود ثقالت کې راځي